ایران ته د افغان کډوالو پر سر د اسلامي مرغ غاښ ماتونکی ځواب. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. 14 ټانکره بې کیفیته تیل د فراه له بندره بیرته ایران ته ګرځول شوي دي. د سټانډرډ ملي ادارې ایران هیواد ته د 14 ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته مسترد کولو خبر ورکړی دی. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د فراه 88 میل بندر کې 14 ټانکره بې کیفیته تیل چې د دې ادارې له سټانډرډونو سره یې مطابقت نه درلودو بیرته ایران هیواد ته مسترد کړل. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې وروستیو کې سټانډرډ ملي ادارې په خورا جدیت د بې کیفیته تیلو د واردولو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. یادې ادارې له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي، خو نن له برده قانوني چلند سره به مخ شي. بل پلو د کویټې په زرغون آباد سیمه کې د پولیسو د پولیو واکسین کوونکو پر یو ټیم ډزې شوي دي چې له امله یې 2 ساتونکي پولیس وژل شوي دي. د پولیس ادارې وایي بریدګر له سیمې تښتېدلی دی او په سیمه کې د پولیو واکسینو کمپاین هم بند شوی دی. د معلوماتو له مخې په یاد برید کې د پولیو واکسین کمپاین کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. د برید مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې یا فرد نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مۍ میاشتې په 20 نیټه مستونګ سیمه کې د پولیو پر کارکوونکو برید شوی و چې یو پولیس پکې وژل شوی و. تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او که چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه مننه چې موږ ساري تر بیا ښه وخت ښې چارې